د سعودي عرب نه پس پاکستان هم ولګېد او په بای روډ باندې د کراچۍ نه والا حیدرآباد ته چې دی نو هغه جز ویوړ ملګرو. مکمل معلومات سره شریکوم چې دوی په کومه طریقه باندې ویوړ او دا جز چې دی نو دی ولې ویوړ ملګرو. مکمل معلومات سره شریکوم ملګرو. څنګه چې تاسو ته پته ده په سعودي عرب کې چې ونه درې جزونه چې وو نو هغه یې وړي وو ملګرو تقریبا په 12 ورځو کې. نو پاکستان هم ولګېدل او تقریبا کراچۍ نه دا جز واخیستو په بای روډ باندې او هغه حیدرآباد ته ورساوه ملګرو. چې د حیدرآباد ته چې دا 100 کیلومتر نه والا 200 کیلومتر پورې لار ده. دغه نه پس چې دا جست یو دا مکمل طور باندې ناکاره شوی او دا مکمل د هیڅ هم نه و ملګرو. په دې جز کې تقریبا 350 کسان راتلل ملګرو. په دې کې 350 کسان جز او ملګرو دا چې دینو موټر وې باندې وی ور ملګرو الته ملګرو د یو انسټیټیوټ واغستو چې هغه چې دین په حیدرآباد کې واقع دی ملګرو. ملګرو دا چې په 2011 کې دی چې نو لینډینګ کړه په کراچۍ باندې اچانک لینډینګ کړه په دې کې خرابتیا راغله. دغه نه پس نو د 2024 پورې وس ولاړو. دغه نه پس چې نو کراچۍ والا ولګیدل او دغه انسټیټیوټ والا وته ویل چې دا جز خو د هیڅ کار نه دا موږ تر اولېږي. نو هغه چې په بای روډ باندې ولګېدل په بای روډ باندې دا ویوړو حیدرآباد ته ورساوه. دغه نه پس چې دا ورسېد ملګرو. دغه نه پس چې ملګرو که تاسو په سعودي عرب ته وګورئ په سعودي عرب هم دغه څه چل کړه او درې جهازونه وړو تقریبا په 12 ورځو کې هغه وړو. دغه نه پس چې نو 1000 کیلومتر لار هغه والوه او بلکې یو خبره په یو شان نه ځکه پاکستاني دی دلته هم پاکستاني دی پاکستانو دلته هم کارنامه او کړوالته هم کارنامه پاکستانو کړو. دغه په شیس په یو شان دی ملګرو. دا جز ولګید کنه ځکه چې تاسو ته پته ده سعودي عرب چې دا وړه نو ټول خلکو چې نو دا ویډیو وایرل شوی و په سعودي عرب هغه ویډیو او دلته پاکستان دا هم د پرون وایرل شوی دی ځکه چې پرون چې دا جز چې نو د کراچۍ نه والا حیدرآباد ته رسولای دی ملګرو. نو دا پاکستانو چې دا کارنامه کړل حالته هم کړو په سعودي عرب کې عادت هم په پاکستان کې هم دا کارنامه وکړه چې په بای روډ باندې کراچۍ نه والا او د حیدرآباد ته جز ورساو ملګرو. په کمنټ کې خو باندې راځي تاسو راکړئ دی مبارک تاسو سوای.